سلامونه، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ټول هغه کسان چې پروډکټ هانټینګ او سورسینګ کې مشکل لري او نشي کولای یو ښایسته پروډکټ هانټ یا سورس کړي، د هغې لپاره زیری. هغه سیلران چې په اروپایی هیوادونو کې امازون پلورونکي اکاونټ لري او دوی نشي کولای چې په یو صحیح پروډکټ انتخاب پورې لاس پورې کړي، له دې وروسته دوی کولی شي چې زموږ سره په اړیکې شي او موږ خپل هغه هانټ شوي او سورس شوي پروډکټونه چې په ښایسته ډول باندې فروشات او په کاپي اندازه باندې به دوی ته ګټه پاتې کېږي، هغوی دوی ته ورکوو. یعنې هغه سیلران چې دوی په اروپایی هیوادونو کې امازون سیلر اکاونټ لري، هغه کې یوکې کې اوسېږي، فرانسه کې اوسېږي، همداسې نورو اروپایی هیوادونو کې اوسېږي، نو موږ دوی ته پرته له کوم اضافي چارج څخه هغه پروډکټونه چې ښایسته فروشات او په کاپي اندازه به دوی ته ګټه پاتې کېږي، موږ هغوی دوی ته ورکوو. هغه مهمه نه دی که هغه زموږ شاګردان اوسېږي یا هم که کوم بل ځای کې زده کړه ترلاسه کړې اوسېږي او دوی ته پروډکټ پکار دی، موږ دوی ته پروډکټ ورکوو. همداسې د هغو ځینې مثالونه تاسو دلته هم لیدلی شئ چې دوی په زرهاو ډالر په میاشت کې فروشات لري او په کاپي اندازه باندې ګټه هم ترلاسه کوي، چې دا هغه څو کسان یې دلته چې موږ رااخلو دا یو مثال کېدلی شي. غواړم چې لږ څه د پروډکټ هانټینګ او سورسینګ په اړه هم خبرې وکړم چې پروډکټ هانټینګ او سورسینګ څه شی دی. پروډکټ هانټینګ یعنی انتخاب د پروډکټ یا د یو صحیح پروډکټ یا د وینینګ آیټم یا د یو منظم پروډکټ انتخاب یا ښکار کولو ته موږ پروډکټ هانټینګ وایو، چې دا په فزیکي تجارت کې کوم وښیو او یا هم په ایکامرس کې یا په آنلاین تجارت کې وښیو، دا ډېر یو مهم رول لري، ځکه انتخاب د پروډکټ چې کوم پروډکټ موږ باید انتخاب کړو، چې دلته موږ مختلف نوع شرایط لرو. کله چې په امازون کې جنسونه خرڅول غواړو، هغه تقریبا تر 40-45 شرایط دي چې یو څو مثاله به زه دلته ورکړم. مثال په ډول باندې های سرچ ویلیام دی، ریلی البته های سرچ ویلیام عرضه، تقاضا، همداسې کمپیټیشن یا رقابت دی، ځینې نورې خبرې دي، سیزنلیټي او ډېرې خبرې دي چې موږ هغه ټول باید په نظر کې ونیسو. او پروډکټ هانټینګ دومره ساده او اسانه نه دی. پروډکټ هانټینګ که چېرته تاسې دا به زه یادونه وکړم چې پروډکټ هانټینګ که چېرته تاسې یو میاشت هم په یو صحیح پروډکټ باندې یعنی تاسو صحیح پروډکټ هانټینګ وکړئ او یو پروډکټ په دغه یو میاشت کې تاسو صحیح هانټ یا سورس کړئ، همدغه یو میاشت وخت ضایع کول همدغه یو پروډکټ چې دی د دې ارزښت لري. یعنی پروډکټ هانټینګ ډېر یو خورا مهم رول لري. بل چې دی پروډکټ سورسینګ دی، کوم پروډکټ چې موږ انتخاب کړ یا ښکار مو کړ یا په دغه 40-45 شرایطو باندې برابر و، وروسته له هغې څخه موږ د دې سورس کوو، سورس یا منبع پیدا کوو، چې د دې سورس یا منبع پیدا کول هم ډېر مهم رول لري. یعنی که چېرته موږ بیا یادونه کوم که چېرته موږ په فزیکي او آنلاین تجارت کې هم ګورو، دوه څه ډېر مهم دي چې هغه پروډکټ هانټینګ او سورسینګ دی. که چېرته موږ په دغه دوه څه کې کامیاب اوسېږو، نو زموږ په مخ باندې به هېڅکله ناکامي نه اوسېږي. یعنی د یو صحیح پروډکټ انتخاب او همداسې همدغه صحیح پروډکټ ډېر په ارزانه رانیول او ډېر یعنی سورس د دې پیدا کول چې ډېر په ارزانه د دې سورس را پیدا کړئ، په ډېر ارزانه باندې ونیسئ. یعنی داسې یو پروډکټ چې تقاضا زیات، عرضه کوونکي کم، همداسې کمپیټیشن پکې یا رقابت پکې ساده او اسانه اوسېږي. دا که تاسو بازار ته وړاندې کړئ او د دې سورس یعنی په کم قیمت باندې تاسو دا واخلئ او لږ څه په کم قیمت بازار ته وړاندې کړئ، نو هغه کې فزیکي تجارت اوسېږي یا هم آنلاین تجارت، نو تاسو به پکې کامیابه اوسېږئ او ډېر ښایسته درآمد یا ریونیو ترلاسه کړئ.